جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی د ناامنه او په کورنۍ جګړه کې د ښکیل پاکستان پلازمینې اسلام آباد د څیر په جومات کې چاودنه هم هیښوونکې ده او هم دردونکې ده دردونکې په دې ده چې بېګناه مسلمانان چې د لمانځه دپاره تللي وو پکښې ووژل سول 200 کورنۍ د غم پر ټغر باندې کښېنول سوې او هیښوونکې په دې ده چې په اسلام آباد کې چې دا تر ټولو خوندي سیمه ده هلته ترهګر رسېږي او هلته چاودنه کوي بلې خواته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دې ډول ته اتڼ شروع کړی دی چې ولا بریدګر افغانستان ته تللی خواجه آصف صاحب ته ناخبره یې ته لږ وګوره ته لږ د دې افغانستان له حالته خپل ذهن راوباسه د ضیاءالحق په زمانه کې دا فرقې جنجال دا فرقې جګړې دا فرقې وژنې یعنې په 1980 لسیزه کې پیل شوې وې خواجه آصف صاحب ته نه یې خبر هغه وخت طالبانو نه تحریک وجود درلودی او نه طالبان راغلي وو ضیاءالحق دلته ډلې جوړولې یوې خواته سپاه صحابه وه د بلې خواته به شیعګانو سپاه صحابه به دا خلک وژلول بیا به یې پر دیولو باندې لیکل چې کافر کافر شیعه کافر جونه مانې و بې کافر تاب هم خواجه آصف صاحب لیدلي وي دا شان ما لیدلي دي خواجه آصف صاحب تر دې ور اخواته بیا په 1990 لسیزه کې لښکرې جنګوي جوړ سو دا بیا د لښکرې جنګوي به بیا پر شیعګانو باندې بریدونه کول او ډېر په فخر به یې د دې بریدونو ملاتړ کوه دا به یې منل هغه وخت هم خلکو دا تور ستاسو پر پوځ پورې کوه ستاسو پر استخباراتو پورې کوه چې د لښکرې جنګوي او سپاه صحابه تر شا همدا پوځ او استخبارات ولاړ دي تاسو به خبر یاست په 2003 کال کې په کوټه کې د علي تشیع پر جومات باندې ځانمرګی برید وسو 50 کسان پکښې ووژل شول هغه وخت د طالبانو حکومت نه و تاسو به نه یاست خبر په 2004 کال کې د عاشورا پر مراسمو باندې په کوټه کې برید وسو تر 40 زیات کسان پکښې ووژل شول خواجه آصف صاحب ته په دې خبر یې هغه وخت د طالبانو حکومت نه و ته به نه یې خبر په 2007 کال کې په باړه چنار کې په فرقه ییزو بریدونو کې په سوونو خلک ووژل شول خواجه آصف صاحب ته به نو څه خبر یې ځکه ته خو هسې د لاټرۍ راوتلې د دفاع پر وزارت باندې ناست دی که په دې نه خبر په 2010 کال کې د شیعګانو پر لاریون باندې په کوټه کې 2 ګونې بریدونه وشول بیخي ډېر کسان پکښې ووژل شول تر 80 زیات کسان پکښې ووژل شول ټول تلپاتې 140 پورې رسېدل په 2013 کال کې د کوټې پر علمدار روډ باندې د هزارګانو قتل عام وشو 140 کسان یې ووژل خواجه آصف صاحب ته په دې نه خبر هغه وخت د طالبانو حکومت نه و خواجه آصف صاحب هغه وخت ستاسې حکومت طالبان و افغانستان ته د جګړې لپاره استول نور کسان مو استول وخت ناوخته به مو خپل پوځیان هم استول هلته به مو جګړه پکوله مکتبونه به مو په سوځل پر طالبانو به مو تاوانول پلونه به مو په الوزول په طالبانو به مو تاوانول 10 داسې کړنې مو کولې چې اوس یې ورو ورو ډاکومنټیشن راوځي ډاکومنټریانې راوځي تاسو لږ وار وکئ که په دې باندې هم نه خبر په 2015 کال کې په شکارپور کې په جومات کې برید وسو خواجه آصف صاحب ته به نه خبر دا برید کې 15 کس شیعګان ووژل شول هغه وخت طالبان و په 2019 کال کې په باړه چنار کې د روزې په میاشت کې برید وسو چاودنې وسوې ځانمرګي وسول تر 80 زیات کسان پکښې ووژل شول خواجه آصف صاحب که په دې نه خبر په 2018 کال کې په مستون کې د شیعګانو په قتل عام خبرې په هغه غونډه کې چې په مستون کې ځانمرګی ورباندې وسو 140 شیعګان ووژل شول خواجه آصف صاحب ته ناخبره ته ناخبره زه بیا وایم چې ستا پر سر باندې بس باز ناستی راوستلی دلته یې کښېنولی خواجه آصف صاحب لږ معلومات وکړه د هر شي ګوتې په افغانستان مه پاکوه د دې جګړو تر شا 3 ډلې وې او د دې 3 ډلو تر شا په هر دور کې ستاسو سیاسیونو ستاسو خبریالانو ستاسو منتقدینو دا ویلي دي د دې 3 ډلو تر شا په هره دوره کې ستاسو پوځ او استخباراتو یو سپاه صحابه ډله وه بله لښکرې جنګوي وه اوس داعش خراسان د پاکستان څنګه ده د دې ټولو یعنی اوس هم د افغانستان حکومت دا وایي د دې تر شا د داعش خراسان تر شا اسناد یې درکړي دي شواهد یې درکړي دي د نړیوال ټولنې په وړاندې یې درکړي دي دا اوس یې د چینایانو د برید په وړاندې تر وسپارل که څوک نه یې خبر زه به یې دا خبر کړم او هغه تاسو به لیدلي دي ذبیح الله مجاهد کنفرانس به مو لیدلی هغوی په ښکاره وایي چې اسناد یې وسپارلي دي بلکې ډېرې داسې ثبوتونه موجود دي چې داعش خراسان په پاکستان کې دی نو خواجه آصف صاحب ته نه خبر په دې شانو باندې یا ځان نه خبره او یا خپل ولس په دې غولوي هغوی ته وایي چې ولا بس د برید د ختمولو لپاره تر ټولو اسانه لار دا درته ښکاري بریدګر له افغانستان راغلی خواجه آصف صاحب افغانستان ته تاسو خلک استول افغانستان سره خو وسه د دروازې ټولې باندې دي په افغانستان کې د وزیرستان
څه بې ځایه سوي پراته دي حکومت درته وایي افغان حکومت درته وایي چې راځئ دا یوسئ هغه هم تاسو نه وړئ خواجه آصف صاحب خپلې پالیسۍ درستې کوي خواجه آصف صاحب یا د پاکستان چارواکو دا شان پر موږ مه توانوئ افغانانو د خپل وطن جوړېدو ته لاس ورته کړی دی ګورئ د پیښو لیست دومره زیات دی که زه ورته کښېنستم بیخي ډېرې دي هره پیښه معلومه ده دا خواجه آصف صاحب ستاسو ولس پرون مې وینم برای ماښام مې ویډیو په زما په واتساپ چینل کې خپره کړله ستاسو یو پاکستانی لګیا دی پلار یې تر غاړو نیولی دی په مکه شریفه کې وژنې وایي جنت یې استوم تاسو د جنت دپاره او د پیسو دپاره هر څه کوئ پر افغانستان دا شان مه توانوئ مه وهئ داسې جګړې ته لمن چې افغانان ستاسو سره په واقعیت کې جګړه پیل کړي مه کوئ دا کار کې ستاسو ډېر لوی تاوان ما بیا ویلی دی ما کوئ دا پارونه طالب مه پاروئ و دې کار ته افغان مه پاروئ و دې کار ته تاسو د پیسې خپل کار هم پیسې موږ پیسې خپل کار هم پیسې افغانان ستاسو په عزایمو پیسې وي دي موږ ګورئ چې دروازې مو درته تړلې دي وطن کې مو کراري ده او یو بله خبره پاکستانیان ملګرو دا خبره تر ډېرو خلکو ورسوئ یو څوک دا ثبوت وړاندې کوي چې په افغانستان کې د شیعه سني وژلی وي سني د شیعه وژلی وي پر دې نیت باندې ته سني ته شیعه دا شی نشته د افغانستان شیعه او سني چې دي دا ډېره زیاته مینه سره لري د سیمې په کچه په هېڅ یو هېواد کې سني او شیعه دومره ډېره مینه او دومره نږدېکت سره لري لکه په افغانستان کې چې سره لري دا تاریخ ثابته کړې ده یوه جګړه هم د شیعه او سني ترمنځ نه ده یو داسې فرقیز عملیات نه دي سوي لکه یا د ضیاءالحق په وخت کې کېدل یا چې اوس تر ننه پورې کېږي یا لکه پرون چې په اسلام آباد کې اوسو افغانان پر امن خلک دي افغانان د خپلو ملک جوړېدو ته ولاړ دي افغانان خپل هېواد جوړوي ستاسو خپل کار کوئ ستاسو بلوچستان هلته له لاسه وځي دلته مو تر اسلام آباد ترهګر در ورسېدل لا اوس هم تاسو غاړې ته همدا ډول اچولی دی ولا افغان دی افغان نه دی ستاسو پالیسي خرابې دي ستاسو پر خپل انټلیجنس باندې له سره فکر وکړئ تاسو د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کوئ تاسو عمران خان بېوزله سړی چې مو زنداني کړی دی هغه راخلاص کړئ ورسې هغه نور زندانیان راخلاص کړئ هغه سیاسي مناکه نیولې دي دا همیشه داسې جګړې د پالیسیو څخه راپېښېږي نو خپلې پالیسۍ درستې کوئ ټول شان به درست دي زموږ ستاسې دروازې سره باندې دی په خپل کار کوي موږ په خپل کار کوو موږ یو پر امنه هېواد یو تاسو یو ناامنه هېواد یاستئ زموږ ستاسې نه سره کېږي موږ پر امنه هېواد یو ته بې امنه هېواد یاستئ ته خدای روی دی په یوه میاشت کې هغه پیښې څه ته خدای حالاتو په دا بلوچستان کې نن په دا اسلام آباد کې څه حالات موږ دا شکر ده الحمدلله یا سړکان جوړېږي یا کارخانې جوړېږي یا د برق فابریکې جوړېږي یا یخې خونې جوړېږي یا ډیمونه جوړېږي یا کورونه جوړېږي اوس د سیمنټو څخه په خپلو پښو درېدلي ستاسې سیمنټو ته هم ضرورت نه لرو نو موږ ته یې نه سره کېږي ته یې خپل کار کوئ دا هلته مو دا خپل تراګر هم در وګرځوي موږ ټیم مرا لري دا هلته یې کنټرول کړي خو پر موږ باندې تورونه مه لګوئ دا تورونه د مریضانو خلکو کار دی خدای مو شاد آباد او بریالي لره دوستانو که ویډیو لږ راسه وړل سوي بخښنه غواړم نو د اسلام آباد په پیښه رښتیا هم خو آباد یم په دې کې شک نشته مسلمانان پکښې وژل سوي دي ډېره دردونکې ده نو خدای دې افغانستان له داسې پیښو ساتي میرویس افغان تر بلې لنډې ویډیو پر لویه لاس پارې ژوند